ملک کالو خانی سبزی لیک او لټون ایازي سبزی. د پښتنو په تاریخ کې ډیر ځله داسې بلا نازک وختونه راغلي دي چې خپل منځي مینه، قامي وحدت او ورورولي بیخي تاسونس شوي وي. ډیر ځله دوی د غلیم په لومو کې ښکیل شوي دي او د یو بل مرۍ غوڅې کړي دي چې ګټه تل غلیم ته رسېدلې ده او دوی په خپل کورونه ړنګ کړي دي. خو په دغه رنګه حالاتو کې خدای په دویو کې داسې مدبران او زیرک خلک هم پیدا کړي دي چې دوی یې د لا نورې بربادۍ څخه ژغورلي دي. د بې اتفاقۍ له تورتمونو څخه یې دوی ویستلي دي او د دوی د تسونس وجود د راټولولو هڅه یې کړې ده. په دغه سترو نومونو کې یو نوم د ملک کالو خان هم دی چې د پښتونخوا په تاریخ کې یو ستر باب دی. ملک کالو خان د پښتونخوا په مردم خیزه سیمه صوابۍ کې د ملک علي خان کردې نړۍ ته سترګې پرانیستلې. د زیږون کره نیټه نه ده معلومه. هغه د ملک مبارک خان لمسی و او په خټه رزړی سبزی و، په ونه دنګ او پرنګ سور سپینو. د هند مغولي واکمنان د لومړۍ ورځې نه د سبزو سره لاس وګریوانو او تل په دې هڅه کې و چې څرنګه دا قبیله ووهي، کمزوري کړي او د خپل لاس لاندې کړي. خو هغوی کله هم په دغه کار بریالي نه شول. بابر، همایون او تر اخري مغول پورې یو واکمن هم سبزي په بشپړه توګه تر خپلې ولکې لاندې نه کړل. کله چې همایون مړ شو نو جلال الدین اکبر د هند واکمن شو. هغه د تیرو ټولو حالاتو او پیښو په اړه خبرو او د تیرو واکمنانو په پرتله د هغه واکمني پیاوړې هم وه. په همدغه وخت کې د پښتنو په سیمه کې د مغولو خلاف پاڅون وشو چې په تاریخ کې د روحاني تحریک په نامه یادیږي. د بایزید انصاري یعنی پیر روښان رحمت الله علیه د دغه سپیڅلي تحریک د پښتنو په تاریخ کې خورا مهم ځای دی. دغه تحریک په اصلي معنا او په معاصر پښتون تاریخ کې د پښتنو لومړی قامي او مترقي تحریک و چې اثرات یې تر پیړیو وغځېدل. رښتیا خبره همدا ده چې پیر روښان رحمت الله علیه او د هغه سپیڅلی تحریک په پښتون وطن کې د مغولي سامراج مخې ته کلک او نه نړېدونکی دیوالو، د مزاحمت او مقاومت یو ستر سمبولو چې تل به د مغولي سامراج ناپاکي ارادې شنډې کولې او هغوی یې په پښتنه خاوره قدم ایښودلو ته نه پرېښودل. د پیر روښان رحمت الله علیه موخه دا وه چې پښتنو له یو ځل بیا د هغوی پرېوتی برم په ځای کړي او په پښتون وطن خالص د پښتون قام واکمني قایمه کړي او پښتانه د سیالانو سیال او خپلواک کړي. د سبزو زیاتره خیلونو او تپو هم د روحاني تحریک ملګرتیا او ملاتړ کولو او د پیر روښان رحمت الله علیه او د هغوی له شهادت څخه وروسته د هغو د اولاد او ملګرو سره اوږه په اوږه ولاړو. مغولو په لومړي سر کې د چل ول نه کار واخیستو او د ځایي دلالانو خپلو روزلو شویو مذهبي مشرانو، مولیانو، اخونانو او پیرانو په مرسته د روحاني تحریک د مخنیوي هڅه وکړه، خو ناکام شول او خبره مخامخ جنگونو ته لاړه. مغولو د دغه تحریک غړي او ملاتړ کوونکي دواړه خپل دشمنان ګڼل. د تورې چلولو سره سره هغوی خپل مکر او ټګۍ برګۍ ته هم دوام ورکړو. په سبزو کې اختلاف رامنځته کړو او دوی یې د خپلو ساتل شویو اخونانو او پیرانو په مرسته په دوه ډلو کې وویشل. یوه ډله یې د روحانیانو ملګري او ملاتړې وه او بله یې مخالفه او بالواسطه د مغولو په اړخ وه. دغه اختلاف که یو اړخ ته روحاني تحریک کمزوری کړو نو بل اړخ ته یې په خپله سبزو ته هم بلا ډیر زیان واړولو او د دویو ملا یې ماته کړله. د سبزو ترمنځ د دغه اختلاف تر شا اصل لاس د بنیر د سید علي ترمیزي چې په پیر بابا یادیږي او د هغه د شاګرد اخون درویزه و. دې دواړو د مغولو سره نږدې سیاسي، نسلي او کورنۍ اړیکې او خپلوۍ وي. دواړو د هغوی لپاره په دې سیمه کې په فکرونو او ذهنونو کار کولو او د مغولو واکمنۍ ته یې له مذهب څخه جوازونه او دلیلونه کتل. پښتانه چونکې ساده هم دي او د مذهب په اړه ډیر حساس هم دي او بیا په تیره سبزي خو تر پرونه ډیر زیات پیر پرستو. نو دغه دواړه نوموړو مشرانو هم د مذهب او پیرۍ مریدۍ په نوم پښتانه او په ځانګړې توګه سبزي دوه ډلې کړل او دواړه ډلې په خپلو کې لاس وګریوان کړلې او همدغه د مغولو ستر ارمانو چې پوره شو. د روحانیانو او مغولو ترمنځ د جنگونو او وینخړ یوه اوږده او نه ختمېدونکې لړۍ پیل شوه
همدا د پیر بابا او اخوند درویزه ملاتړ کوونکي سبزي و چې په کال 1581 کې د اخوند درویزه په مشرۍ کې د اباسین په غاړه د صوابۍ په باړه نومې ځای کې د روښانیانو سره ستره جګړه وکړه چې پکې روښانیانو ماتې وخوړله او د پیر روښان رحمت الله علیه زامن شیخ عمر او خیر الدین یې شهیدان کړل او د هغې مړي اباسین ته وغورځول. د اخوند درویزه په وینا د پیر روښان رحمت الله علیه کونډه ښځه بیبي شمسو یو ځایي هندو سوالګري ته وسپارلی شوه. نه پوهېږم دا کوم غیرت او کومه مسلماني وه چې یوه مسلمانه کونډه او بوډۍ ښځه دې د خپل بادار د خوشحالۍ لپاره او د خپل ناوړه او مردار فکري عداوت او سیاسي اختلاف له کبله یو هندو ته ورکړی شي. د دغه اخونانو پیرانو دروغژنې پروپاګنډي او د انتقام بېځایه او ناوړه جذبې خلک دومره ړانده کاڼه کړي وو چې دغه ځای نه پښتون غیرت په جوش راغلو نه چا اسلام او مسلمانۍ ته وکتل. د باړې په دغه جګړه کې ملا میرو د روښانیانو مشري کوله. د ملا میرو چې په حسن پیر یادېدلو په ګډون د روښاني تحریک بلا مخکښ او نوموړي مشران ووژل شول. د باړې په دغه جګړه کې ملا میرو د روښانیانو مشري کوله. د ملا میرو چې په حسن پیر یادېدلو په ګډون د روښاني تحریک بلا مخکښ نوموړي مشران ووژل شو. د دغه ماتې سره سره د روښانیانو ملاتړ کوونکي سبزي هم خورا ډېر اغېزمن شول. مغولو د سبزو ټول وطن تاسو نس تباه برباد او لوټي لوټي کړو. نو په همدغه وخت کې ملک کالو خان سبزی راوړاندې شو د سبزو د بیا منظم کولو او یو موټی کولو پریکړه یې وکړه. خو په دغه لړ کې د هغه مخې ته دوه ستونزې وې. یوه بهرنۍ ستونزه وه او بله د کور دننه. بهرنۍ ستونزه د مغولو دشمني او د هغې د بریدونو خطره او د کور دننه د سبزو خپلمنځي اختلافات وو. خو دغه زیرک او جرګمار سالار دغه دواړه ستونزې په خپله زیرکتیا، تدبر او خدای ورکړي استعداد تر ډېره حده هوارې کړې. په دغه لړ کې ملک کالو خان سبزي، ملک ایوب، ملک بابو، اباخیل د باړې په جنگ کې د شهید شوي ملا میرو زوی ملک میرویس خان او نور ګڼ شمېر مشران یوې جرګې ته راوغوښتل او هغوی ته یې وویل چې د اخوند درویزه او روښانیانو دغه جنگ د هغوی د خپل منځ اختلافي جنگ دی او په مونږ پورې هیڅ اړه نه لري. باید مونږ خپله قامي ازادي او خپل پښتون برم او درنښت له پردیو څخه وژغورو. جرګې د هغه خبره ومنل او ټول په ګډه سره د سبزو په کلو او بانډو باندې راسر شول. هغوی ته د اتفاق او یووالي تلقین پیل کړو او د مغولي سامراج د چل ول په سیاست به د خلکو د پوهولو هڅې کولې. په اصل کې روښاني تحریک په پښتنو کې د قامي یووالي جذبه راویداره کړې وه. خو چې اخوند درویزه او د روښانیانو ترمنځ په جګړو کې قبیلې د عقیدې په بنیاد، نو دغه مهال ملک کالو خان په دویو کې مذهبي تقسیم ختم کړو او د افغان په نامه یې پښتانه متحد کړل. ملک کالو خان خپل ځاني په دغه ټوله قضیه کې تر ډېره حده غیر جانبداره و. نو خلکو یې خبرو ته غوږ کېښودو. ملک کالو خان به پښتنو ته ویل چې د روښاني او غیر روښاني ترمنځ جګړه پرېږدئ او د مغولي سامراج خلاف یو موټی شئ. اکثر به یې دا ویل چې د مغولو چپاو ښه دی، نه په کور کې مدام جنگ، پښې بله سړی ښه دی، نه په پښو کې پیزار تنګ. هغه تل دا هڅه کوله چې پښتانه په دې خبره پوهه کړي چې دا خپلمنځي جګړې د مغولو سازش او دسیسه ده. باید د هغې دغه ناوړه دسیسه په اتفاق ناکامه کړو او همدا و چې د هغه زیار رنګ راوړو. پښتانه پوهه شول او د مغولو په دغه دسیسې سر خلاص شو. هغوی د خپلو سیمو نه هغه ټول خلک وشړل چې د روښاني تحریک په چقولو کې د مغولو مرسته کړې وه. ملک کالو خان هم د روښانیانو غوندې ښه په نره او په ډاګه د مغولو مخالفت ته ملا وتړله. د هغه دغه مخالفت په روښاني تحریک کې نوې ساه واچوله او په یوه نوې بڼه کې دغه تحریک یو ځل بیا له نوي سره راژوندی شو. خو دا ځل یې بڼه قامي وه، مذهبي نه. مغولو ته به اخوند درویزه او د هغې ساتله شویو نورو جاسوسانو وخت په وخت دغه ټول احوال ورکولو او هغوی به یې د راتلونکي خطر او حالاتو نه خبرول. اخوند درویزه به بیا اکبر ته ویل چې په راتلونکي کې به همدا کالو خان مغولي واکمنۍ ته استر خطر جوړیږي، باید په وخت یې مخه ډب او ملا یې ماته کړی شي. هغه یو ځل اکبر ته ولیکل چې کالو خان یو ډېر ښه سړی دی، هغه یو کره او ښه سوچه مسلمان دی، خو زمونږ په خبرو کې ناراضي. نو ځکه داسې بریښي چې هغه به هم کله د مغولو واکمنۍ په ځان
او په خپله خاوره ونه مني. اکبر له چې کله دغه خونانو او پیرانو غوږونه ښه ډک کړل نو هغه ته هم احساس وشو چې باید د دغه خطر مخنیوی وشي. په همدغه ورځو کې د اکبر او هغه د ورور او د کابل د هغه وخت واکمن عبدالحکیم یعنی مرزا حکیم سره تاوتریخوالی روانو. په همدغه لړ کې هغه د نوښار په شاوخوا کې د پښتنو یوه لویه جرګه راوغوښتله. موخه یې دا وه چې پښتانه باید د مرزا حکیم ملاتړ ونه کړي. کله چې جرګه ختمه شوه نو اکبر نور ټول پښتانه رخصت کړل، خو ملک کالو خان یې د ځان سره د برمتې په توګه د هند اګرې ته بوتلو. هلته یې د هغه ډېر درناوی وکړو. غوښتل یې چې په دغه چل یې د ځان ملګری کړي او یوسفزي د مرزا حکیم د ملاتړ او ملګرتیا څخه لرې وساتي، ځکه چې مغولو ته د یوسفزو د میړانې او سرښندنې اندازه د لومړۍ ورځې نه وه. خو ملک کالو خان په څه چل له هغه ځایه راووتلو راوتښتېدلو. کله چې اټک ته راورسېده نو د اکبر یو نوکر شمس الدین خانی ونیولو او بیا یې اګرې ته واستولو. اکبر یې بیا ډېر درناوی وکړو، خو د ملک کالو خان یو ځل بیا په مناسب وخت کې په تېښته بریالی شو او ځان یې خپلې قبیلې ته راورسولو. تاریخ لیکونکي وایي چې د کالو خان د بیا راتېښتې او بل لامل دا هم و چې هغه ته معلومه وه چې د هغه نه وړاندې مغولو مصري خان هم د ځان سره همداسې برمته کړی و او بیا یې په افغانستان کې په ټګۍ سره په مرموزه توګه ووژلو. هغه نه غوښتل چې د مصري خان غوندې انجام یې شي. اګرې ته د تګ څخه وړاندې کالو خان خپلو خلکو ته وویل چې خپلمنځي دښمنۍ، تربګنۍ او خفګانونه ختم کړئ. یو موټی شئ او د غاصب مغولي سامراج پر ضد پاڅون وکړئ او خپله خاوره ازاده کړئ. زما د ژوند پروا مه کوئ. که مغولو زه مړ کړم نو ما هم د هغه زرګونو سرتیرو په څیر یو سرتیری وګڼئ چې د خپلې خاورې د ننګ، ناموس او خپلواکۍ د ژغورلو په لاره کې خپل سرونه ورکړي دي او یا یې ورکوي. وای چې کله یوسفزي یو موټی شول او زیاتره دښمنۍ او تربګنۍ له منځه لاړې نو ټولو په مشوره د صوابۍ د مانیرۍ نومې کلي یو نایي زینو د لیونیانو په جامه کې ډیلي ته واستولو. یوه ورځ زینو او کالو خان د ماسپښین د لمانځه په وخت کې د جومات خواته یو بل ته مخامخ شول. د کالو خان سره د هغه کوربه شیرازي او د مغولي دربار ساتونکي هم و. زینو په چغو چغو وویل کټوۍ بیخي تیاره ده، هله نو تادي وکړه. کالو خان په دغه پیغام پوه شو چې زینو څه وایي. په سبا ورځ کالو خان سهار وختي جومات ته یوازې راغلو. زینو هم هلته ناست و. په منډه منډه یې کالو خان ته ټوله کیسه تېره کړه. په بل سبا کالو خان یو ځل بیا د مغولو له بنده په تېښته کې بریالی شو. د کالو خان د نظربندۍ په وخت د یوسفزو مشري غازي خان ملیزي کوله چې یو ډېر میړنی او تورزن سړی و. په همدغه ورځو کې د یوسفزو او مغولو ترمنځ د باجوړ جنگ روان و. کالو خان هم په دغه جنگ کې ګډون وکړو. په دغه جنگ کې غازي خان ووژلی شو او ټولو په متفقه توګه د یوې جرګې په ترڅ کې د سوات په دمغار نومې ځای کې د همدغه جنگ په دوران کې ملک کالو خان خپل مشر وټاکلو او د پښتونخوا د واکمنۍ دستار یې ورته په سر کړو. ملک کالو خان دغه دستار او مشرۍ حق په ښه توګه ادا کړو او په دې خاوره یې د مغولو سره سترې تاریخي جګړې وکړې چې د مغولو د وینا تر مخه پکې د هغې زرګونو خلکو ژوند له لاسه ورکړو، تر دې چې د اکبر تر ټولو خوښ هندو برهمن وزیر راجا بیربل چې اصلي نوم یې راجا مهیش داسو مړی هم تر نن ورځې ونه موندلی شو. اخوند درویزه به خلکو ته ویل چې اکبر اولوالامر دی او د اولوالامر خلاف بغاوت کول کفر دی. څوک چې د اولوالامر اطاعت نه کوي هغه کافر او د اسلام څخه خارج دی. ملک کالو خان په دمغار کې د خپلې تاجپوشۍ په ورځ خپلو خلکو ته د وینا په مهال وویل اخوند درویزه خلکو ته وایي چې د وخت د بادشاه پر ضد بغاوت او پاڅون کول کفر او په شریعت کې ناروا دي. که چا په دغه جنگ کې ګډون وکړو او ووژلی شو نو هغه به د خنزیر په مرګ مري او جنازه کول یې ناروا دي. خو زه وایم چې اخوند درویزه زه په هغه جنتي لعنت وایم چې په غلامۍ کې مړ وي. زه مې د خپل قام ته دا وصیت کوم که په غلامۍ کې مړ شم نو زما مړی د مورې د غره په سر وسوځوئ او یرې مې اباسین ته وغورځوئ. ای زما قامه، زما یوه خبره واورئ، مونږ لومړی پښتانه او بیا مسلمانان یو. اخوند درویزه مونږ ته د یو ملحد او کافر واکمن مخې ته د سر ښکته کولو لپاره قرآن او حدیث ترمنځه کوي. زه اخوند درویزه ته هم وایم چې اخونه ما ستا د ملحد بادشاهي
ما ستا د ملحد بادشاه تماشې د نږدې نه کړي دي، په تا به د هغه کافر اطاعت لازم وي، خو په موږ نه دی. ای اخوند درویزه، ته غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام یې. ته د خپلواکۍ د نشې نه څه خبر یې، او نه ستا مشرانو د خپلواکۍ خوږوالی څکلی دی. دا خاوره زما پلرنی ټاټوبی دی، او تر څو چې د یوسفزو یو بچی هم ژوندی وي، په دې خاوره به د مغولو بیرغ ودرېدلو ته نه پرېږدي. په یو وخت کې زین خان کوکا ملک کالو خان ته یو لیک واستولو چې پکې په یوسفزو او په ځانګړې توګه په ملک کالو خان د مغولو او په تیره د اکبر احسانونه او ښېګړې یادې کړې وې. ملک کالو خان هغه ته د هغه لیک په جواب کې وویل، زه د شخصي احسانونو په بدل کې تاسو ته د خپل پلار نیکه وطن نشم درکولی. دا د پښتنو وطن دی. دا پښتانه به کله هم مغول په خپله پاکه خاوره قدم ایښودلو ته پرېنږدي. د اکبر د بادشاهۍ په لومړنۍ ورځو کې د هغه ورور مرزا حکیم د کابل واکمنو. د هغه د مرګ نه پس اکبر خپل یو هندو ملګری او خپله اوښې د ښځې ورور کنور مانسنګ کابل ته راواستولو. مانسنګ په خپله هم یو ډیر متعصب او ظالم سړی و، او د اکبر له اړخه ورته همدا حکم و چې پښتانه ووهه، او په ځانګړې توګه روښانیان بیخي له منځه یوسه. په اصل کې یوازې د اټک او کابل تر منځه لویه لار او د پېښور ښار د مغولو تر ولکې لاندې و. شاوخوا نور ټول پښتانه د مغولو له اثره بیخي آزاد و، خو د مانسنګ چې څومره لاس رسېدلو دلته یې د جبر انتها وکړه. د هغې نه پس زین خان کوکا د کابل والی وټاکل شو. له بلې خوا ملک کالو خان هم په قلاره نه وناست. هغه د سیمې ټول پښتانه یو ځای کړل او د مغولو پر ضد یې راپاڅول، او وخت په وخت به د مغولي سامراجي لښکر سره مخ کېدل او بلا زیان به یې ورته اړولو. په 1585 کې چې کله د پېښور او کابل مغولي صوبیدار سید حمید بخاري، هغه په اصل کې د ګجرات یو امیر و، پښتنو په پېښور کې ووژلو، اکبر د هغه په ځای زین خان کوکلتاش د پېښور او کابل صوبهدار کړو. په دغه وخت کې د پیر روښان رحمت الله علیه زوی جلال الدین جلاله د پېښور او تیرا شاوخوا مغول تر پوزې راوستی و. د سید حمید بخاري د وژلو په دغه جګړه کې هم کالو خان د خپل لښکر سره ګډون کړی و. کله چې اکبر پوه شو چې په یوسفزو مې لاس نه رسي او په مینه پرې خپل راج نشم ورته پلی، نو د زور زیاتي نه یې د کار اخیستلو پرېکړه وکړه. د دغه کار لپاره هغه د مغولي پوځ مخکښ نوموړي تجربه کار مټور او تکړه جرنیلان منتخب کړل، چې پکې جنرال کنور مانسنګ خور یې د اکبر ښځه وه، جنرال رامسنګ، جنرال بیربل، مهیش داس، زین خان کوکا او نور هغه مغولي جرنیلانو چې وخت په وخت یې دې سیمې ته د پښتنو د وهلو او چقولو لپاره رالیږلي وو. ځکه هغه ته دا معلومه وه چې د دې خلکو ماتول اسان کار نه دی. دا هغه خلکو چې د هند او افغانستان لویه لارې تل مغولو ته ازغنه کړې وه. مغول یوه ورځ هم په دې لاره په ډاډه زړه نه و تیر شوي. د اکبر او د هغه د ورور مرزا حکیم په تاوتریخوالي کې هم یوسفزو او په ځانګړې توګه ملک کالو خان د مرزا حکیم ملاتړ کړی و. همدا لامل و چې ملک کالو خان تل د اکبر د سترګو ازغی و، او د هغه د ټکولو لپاره اکبر له ډېرې مودې څخه د مناسب وخت او سمې بهانې په انتظار و. د سامراج او یرغلګر تل دا هڅوي چې خپل یرغل او جبر ته جواز وګوري. همدا و چې مغولو د خټک، مومند او خلیل قبیلې څه مشران په لاس کې واخیستل. هغوی یې دې ته راضي کړل چې له خپل اړخه مغولو ته یو لیک واستوي او په کالو خان او نورو یوسفزو مشرانو تور ولګوي چې ګنې هغوی په دوی ظلم کوي، دوی په لارو ولو کې تنګوي او په زغر د تګ راتګ ته نه پرېږدي. هغوی همداسې وکړل او د اکبر دسیسه یې کامیابه کړله او د برید لپاره یې جواز ورکړو. لکه څنګه چې مو وړاندې وویل چې اکبر له وړه بهانه پکار وه. هغه د ځان سره دا پرېکړه وکړه چې دا ځل به د یوسفزو جرړې وباسم او د تل لپاره به یې ختموم. دغه وخت که څه هم لږ ډیر قبیلوي جنګونه وو، خو بیا هم اکثره پښتانه متحد وو. د اکبر خیال دا و چې هغه به یوسفزي په معمولي شان جنګ سره په خپله سیمه کې راایسار کړي او په پوره قوت به د خلیلو او مومندو زور هم ختم کړي. هم به د سید حمید بخاري د قتل غچ واخلي او هم به په راتلونکي کې د خیبر لاره د مغولو لپاره په مستقله توګه
آزاد او خوندي کړي. خو هر څه د هغه د هیلې او خواهش ضد وشول. کله چې د جنگ اعلان وشو د مغولي لښکرو یوه ډله د زین خان کوکا په مشرۍ کې له اټکه را روانه شوه. نوښار ته راغله او بیا له هغه ځایه د دانشکول په لاره باجوړ ته ننوتله او بیا له هغه ځایه د دیر چکدرې ته په ډېره ګران او د ډېر مزاحمت نه پس را ورسېدله. دا هغه ځای ده چې د باجوړ، دیر او سوات درې واړه سیمو دروازه ګڼلی شي. دلته هغه د یوې قلا په جوړولو لاس پورې کړو. غوښتل یې چې راتلونکې جګړه له همدې ځایه قابو کړي. خو دلته هغه د ډېر سخت مزاحمت سره مخ شو. نو د نور پوځي کومک غوښتنه یې وکړه. اکبر هغه ته د کومک لپاره 2 ډلې لښکر نور واستولو. د یوې ډلې مشري د اکبر ډېر خوږ او د هغه زړه ته نږدې هندو جرنیل راجا بیربل یعنی مهیش داس کوله. د هغه سره قاسم خواجه، ګدا بیگ، احمد بیگ، تاش بیگ، خواجه هشام الدین او د اکبر د دربار نور نوموړي جرنیلان او مشیران ملګري وو. په هغوی پسې سم د لاسه یوه بله ډله د حکیم ابوالفتح په مشرۍ کې د زین خان کوکا د مرستې لپاره ولېږله. 2 ورځې پس په چکدره کې زین خان کوکا، حکیم ابوالفتح او بیربل 3 واړه یو ځای شول. دغه 3 واړه د بېلابېلو فکرونو او جدا جدا تجربې څښتنان وو. زین خان کوکا بې سواده نالوستی و خو یو تجربه کاره جنګیالی و او د جنگ په نزاکتونو او چل ول ډېر ښه پوهېدلو. بل خوا حکیم ابوالفتح او بیربل باسواده لوستی و او د بادشاه د نږدې ملګرتیا په سر ډېر مست او خپل سری هم و، خو د جنگ له میدان نه خبر و. هغوی د زین خان کوکا هومره په جنگي چالونو او نزاکتونو نه پوهېدل. زین خان کوکا غوښتل چې د هر څه له مخه په چکدره کې یوه کلکه او پیاوړې قلا جوړه کړي، بیا به مخکې تګ کوي. د هغه دریځ دا و چې بغیر له کوم کلک او مستقل ځایي پړاو نه په دې غرونو کې د لښکر تګ ډېر خطرناک دی. خو حکیم ابوالفتح او بیربل ویل چې موږ ته د دې وطن د لوټ کولو او رانولو حکم دی. د آبادولو حکم یې نشته. د قلا په ځای باید د چکدرې ختیځ اړخ ته پرتې سیمې بونیر ته د ټول لښکر سره لاړ شو. تر هغه ځایه به پښتانه وټکو. بیا به له بونیر څخه د سمې یعنې مردان او صوابۍ لوري ته خوځښت وکړو او یوسفزي به وچقو او بیا به له هغه ځایه نیغ بیرته اټک ته لاړ شو. زین خان په نه زړه د هغوی خبرې ته غاړه کېښودله ځکه چې په مغولي دربار کې د هغوی دواړو ډېر لاس رسېدلو. دا د 1580 میلادي د فروری 12 نیټه وه چې د مغولو یو لوی لښکر د جنګي سازو سامان ګڼ شمېر اسونو او هاتیانو سره د چکدرې نه لمرخاته لوري ته روان شو. د لښکر نه مخکې راجا بیربل روانو او تر شا یې زین خان کوکا روانو. په لاره د لږ ډېر مزاحمت نه پس چې کله دغه لښکر د بونیر د کړاکړ غره ته په پوره غرور او تکبر سره ورسېده نو هلته د ستونزو سره مخ شول ځکه چې دغه دره د هاتیانو د تګ لپاره ډېره تنګه وه او له پاسه پرې د پښتنو پرله پسې بریدونه هم وو. خو د 3 یا 4 ورځو د جګړې نه پس مغولي لښکر بونیر ته په ننوتلو بریالی شو. دغه ځای یو ځل بیا زین خان کوکا، بیربل او حکیم ابوالفتح د مشورې لپاره کېناستل. زین خان کوکا یو ځل بیا د خپلې پوهې او جنګي تجربې په بنیاد وویل چې باید همدلته یوه قلا جوړه کړو. خو بیربل او حکیم ابوالفتح بیا مخالفت وکړو او ویل یې چې د مستقل قلا یا کم په ځای باید خپل سفر همداسې دوامداره وساتو او زر تر زره ځان اټک ته ورسو. د مغولو لښکر د صوابۍ نه شمال اړخ ته شاوخوا 14 کیلومتره لرې د نوګرام یعنې بونیر ته څیرمه په ختیځ کې په یوه دره کې د مې ته ایسار شو چې د مغدرې یعنې مغولدرې په نوم یادیږي او اوس پرې لوی کلی آباد دی. د دغه لښکر په لاره کې جنوب اړخ ته د ملندري دره راځي. پښتنو لکه د پخوا په څېر د جنګي چال او تدبیر نه کار واخیستو. دوی خپلو آسونو ته پوټه نالونه ووهل او د شپې په لاره تیر شول. غرض یې دا و چې مغول دا ګمان وکړي چې ګنې پښتانه پوټه اړخ ته تللي دي نو غرونو ته به ډاډه راوخیږي او همداسې وشوه. پښتانه غرونو ته وختل او له وړاندې څخه یې د غرونو په څوکو او دنګو ځایونو مورچې جوړې کړې. خو مغولي لښکر د دغه هر څه نه بیخي ناخبره و. یوسفزو خپل لښکر په 2 برخو کې ویشلی و. د پنجتار کلي ته مخامخ کالو دره کې د ملک کالو خان لښکر او د قاسم خیل کلي ته څیرمه په حال کې د مردان خان ماڼیزي د چا په نوم چې د مردان ښار دی او د سلیمان خان هزارزي لښکر د مغولو وینو ته تږي ناستو. دا د 1580 میلادي کال د فروری 14 او د ځینو نورو د وینا تر مخه د همدغه میاشتې 14 نیټه وه
چې د 994 هجری کال سفر د 15 یا 20 نیټې سره سمون خوري. په دغه ورځ چې کله د مغولو لښکر د ملندري مشهوري درې ته د ننوتلو په هڅه کې وغوښتلې چې په دغه لاره د غره سر ته وخیږي او په همدغه لاره د لوټمار سره وړاندې لاړ شي او ځان اټک ته د اکبر ځای ته ورسوي. د راجا بیربل او نورو جنرالانو ګمان دا و چې ګنې پښتانه به په دغه ځایونو کې نه وي او که وي نو زموږ د راتګ نه به ناخبره وي او موږ به پرې ناګهانه برید وکړو. بیربل دومره خوشبینه و چې د خپلو ملګرو جنرالانو سره یې مشورې هم ونه کړه او شپه په شپه یې لښکر روان کړو. خو هغه نه و چې خبر چې وینې دنګلې دي او همدغلته یې اجل راغلی دی. کله چې د غرور او تکبر نه ډک مغولي لښکر د ملندري غرونو ته ورننوتلو نو دغه ځای پرې د ملک کالو خان په مشرۍ کې پښتنو د غرونو له سرونو او غونډیو نه د غشو کاڼو باران جوړ کړو. دغه برید دومره ناڅاپي و چې مغولي لښکر ورته په ذهني توګه بیخي نه و چمتو. د هغې په وهم او ګمان کې هم دا نه وه چې ګنې په دې غرونو کې به پښتانه ناست وي. لار باریکه، شپه تاریکه او مغول نابلده و. همدا لامل و چې په لښکر کې اړی ګړی رامنځته شوه. اتیا نوسونه تردد شول، په یو بل ور وختل چې په نتیجه کې ګڼ شمېر خلکو ژوند له لاسه ورکړو. هر سړی په دې لټه او منډه کې و چې څنګه د پښتنو د غشو او کاڼو نه ځان وژغوري او خپل سر او ژوند بچ کړي. د ګڼې ګوڼې او ورختایۍ له کبله هاتیان اسونه او انسانان سره ګډوډ شول. د بیرته تګ لاره هم اسونو او هاتیانو بنده کړې وه. راجا بیربل یعنې مهیش داس او د هغه د ملګرو نه لاره خطا شوه. هر یو په خپله مخه روان شو. د وهم او ویرې له کبله ټول جنګیالي د غره له خوا مخ په ښکته په تیښته روان شول او بالاخره د غرونو په کږلېچونو کې ورک شول. بیربل ووژلی شو او مړی لا تر نن ورځې چا ونه موندلو. د راجا بیربل ترڅنګ د زین خان کوکا د ساتونکي ډلې مشر حسن خان بیټنی، ګډابیګ، مولا غیوري، جان محمد بخشي، شیخ جنید، حامد پرمولی بهادر، راجا ننی، راجا دهرمچند، د مغولو د لښکر بخشي، خواجه عرب، شاعر مولا شیرین او د امان الله سید په څیر لوی لوی نوموړي جرنیلان او د اکبر د دربار خاص مشیران او هغه ته نږدې یاران د پښتنو د تورو غشو او کاڼو خوراک شول. زین خان په دغه بد حال کې په تیښته بریالی شو. په لاره کې حکیم ابوالفتح وموندلو چې د یوې ونې لاندې پټ شوی و. د نیمایي نه زیات لښکر یې ژوند له لاسه ورکړو او په زرګونو مغولي لښکریان د پښتنو له لاسه ټکو ستری شول. پاتې لښکر په ډېرو کړاوونو د پېښور د وادۍ په لاره اټک ته ځان ورسولو. زین خان کوکا وای چې د بیربل د ناجانۍ او ناړامتیا له کبله په دغه جګړه کې د مغولو د لښکر ګڼ شمېر جنګیالي د سبزو له لاسه ووژل شول. ابوالفضل پیزي وای چې 1500 کسان وژل شوي وو. خو خاپي خان وای چې ابوالفضل یوازې د مغولي لښکر د عزت ساتلو لپاره دغه خبره کوي. ګنې پاسل کې مړي د 40 او 50,000 کسانو ترمنځ وو. خو بې پلوه سرچینې وایي چې شاوخوا 14 یا 15,000 او د ځینو نورو په اندازه د 100,000 نه زیاتو پوځیانو، 14 لوړپوړو جنرالانو او مشرانو په دغه جګړه کې ژوند له لاسه ورکړو. زما پان کېدای شي د خاپي خان اندازه ځکه سمه ده چې په دغه جنګ کې د مغولو بشپړ لښکر تباه شوی و او زین خان کوکا د ګوتو په شمېر د یو څو تنه ملګرو سره اټک ته ځان اکبر ته رسولی و. تاریخ پرشته مولا عبدالقادر بدیواني او طبقات اکبري د ملندري د جګړې د مړو شمېر 8,000 تنه ښایي چې د ځینو مؤرخینو په نیز سم نه دی. زین خان کوکا زیاتوي چې دغه تاریخي ماتې نه وروسته موږ د اکبر له نظره پرېوتلو او د دربار سره سره په ولس کې هم زموږ هیڅ قدر او درناوی پاتې نه شو. کله چې اکبر د بیربل له مرګه خبر شو نو زموږ سره یې سلام دعا او خبرې اترې هم بندې کړې او ډېر زیات راته په غضب و. د اکبر نامي لیکوال ابوالفضل پیزي لیکي چې زما مخالفینو به اکثره وخت ماته پیغور راکولو چې ته یوازې په خبرو کې نر یې، په میدان دې هیڅ کارنامه نشته. هغه وایي کله چې اکبر یوسفزو ته د سزا ورکولو پریکړه وکړه نو ما هغه ته خواست وکړو چې ما له هم موقع راکړه چې زه د خپلې میړانې مظاهره د جنگ په میدان کې وکړم او د خپلو مخالفینو خولې وربندې کړم. اکبر مې خبره ومنله. زه ډیر خوشاله وم چې زه به د یوسفزو خلاف جنگ کوم. که ژوندی راغلم نو د تل لپاره به د خلکو د ټولو سپکو سپورو خبرو او پیغورونو د مشم او که ووژلی شم نو ابدي ژوند به مې ښکلی شي.
خو زه څه خبر وم چې کیسه به بل شان وي او څه چې ما فکر کولو د هغې نه به بیخي یا پوټه حالات وي او مغول به داسې ماتې خوري. کله چې اکبر د خپل پوځ د ماتې خوړلو او د راجا بیربل د وژنې او د هغه د مړي د ورکېدلو نه خبر شو نو ډیر په غوسه شو. قسم یې وخوړلو چې 2 ورځې به خوراک څښاک نه کوم او 2 ورځې پس د هغه نږدې خلکو خوراک څښاک ته مجبوره کړو. اکبر د هغه د مړي لپاره څه خلک هم وګمارل خو هیڅوک هم بریالي نه شول چې د هغه د مړه یا ژوندي کره خبر اکبر له راوړي. اکبر به تر مرګ ارمان کول او ویل به چې کاش کې چا د هغه مړی موندلی وي ډیره به ښه وه. ما به د هغه د مذهبي عقیدې سره سم د هغه کریا کرم او انته هم سنګسار کړی وي. د هغه مړی به مې سوځولی وی نو د هغه اروا به آرام موندلی وو. په دغه تاریخي جګړه کې د مغولو سره سبزو ته هم ښه ډیر زیان اوړېدلی وو او ګڼ شمېر د سر سړي او وتلي مشران یې پکې وژل شوي وو لکه مردان خان ماڼېزی، سلیمان خان، هزرزی او نور. خو دوی بیا هم په مجموعي توګه بریالي شوي وو. پښتنو د کالو خان په مشرۍ کې د خپلې بریا خوشحالي ونمانځله او تر اټک پورې د مغولي لښکر تر شا لاړل. اکبر به په دې ویره کې و چې ګنې سبزي به تر اټکه په هغې ورپسې راځي او برید به پرې کوي ځکه چې د ځان ژغورنې په غرض د راجا ټوډرمل او راجا مانسنګ په مشرۍ کې لا نور پوځ راوغوښت او حکم یې ورکړو چې دا ځل به تاسو په سبزو برید نه کوئ بلکې که هغې په هوارو سیمو کې زموږ خلاف برید کوي نو د هغې د مخې نیولو او د ځان د دفاع کولو هڅه وکړئ. د پښتنو دغه مزاحمت او بریالیتوبونو د اکبر په مزغو دومره اغیزه وکړه چې هغه هر څه غوښتل چې کابل ته لاړ شي خو د پښتنو ویره دهشت او سهم په هغه دومره زورور شو چې د 1580 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه د اباسین له لارې بیرته اګرې ته روان شو او هر څه یې دلته په ځای پرېښودل. که پام وکړو نو د سید حمید بخاري او بیربل وژل کېدل او دغه ستره ماتې د هغه اکبر لویه ناکامي و چا چې په پوره هندوستان حکومت کولو خو پښتانه نه په خوښه او نه په زور د خپل واک لاندې راوستلی شول. د دغه ماتې نه پس اکبر یوه بله تېروتنه دا وکړه چې سبزي او ملګري قبایل به یې میداني سیمو ته تګ ته نه پرېښودل چېرته نه چې به هغوی د خپل ورځني ژوند د اړتیا څیزونه راوړل. د اکبر ګمان دا و چې په دغه چل به زه دوی تنګ کړم نو دوی به ماته غاړه کېږدي خو په دې نه پوهېدلو چې دې خلکو خو یوناني سکندر اعظم ترکانو د بابر سره سره یو یرغلګر ته هم سر نه دی ټیټ کړی نو اکبر به څنګه ومني. د اکبر د دغه قدم پایله بیخي پوټه راووتله او وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي. د پښتنو او مغولو ترمنځ د تاوتریخوالي برید او د ځوابي برید دغه لړۍ دوامداره وه. په سوات او باجوړ کې د سبزو او په سمه کې تر تیرا پورې د پیر روخان رحمت الله علیه د زوی جلال الدین جلاله سره دغه جنگونه په څه ناڅه توګه تر 1592 زیږدیز کال پورې جاري وو. خو په ملندرې کې د مغولو دغه تاریخي ماتې نه پس که څه هم هغوی په هواره سیمه کې د سبزو خلاف څه لږه ډیره بریا ترلاسه کړه خو تر اخره پورې په زغرده د سبزو په غریزه سیمه کې د لاسوهنې زړه ونه کړی شو او نه یې د هغوی په 21 ځمکه خپل واک قایم کړی شو او سبزي د پیرنګي تر راتګ آزاد پاتې شول. البته کله چې لوی احمد شاه بابا د پښتنو پاچا شو تر لوی خیبر راتیر شو ټولو پښتنو تر سوات او باجوړ هغه خپل مشر وګڼلو. هغه هم د دې سیمې نوموړي مشران لکه فیض الله خان خلیل، عبدالصمد خان محمد زید اشنغر، فتح خان سبزی، ارسلا خان مومن او نور د ځان سره ملګري کړل. په سبزو کې خپل زوی تیمورشاه له د فاطمه په نوم یوه جنۍ واده کړه چې وروسته د شاه زمان مور او د افغانستان ملکه وه. یاد دې وي چې شاه زمان د افغانستان دریم پاچا و. که په ملندرې کې د مغولو دغه تاریخي ماتې ته په فکر کولو دا خبره په ډاګه کیږي چې د دې هر څه تر شا که یو اړخ ته د پښتون ولس زړورتوب، د خپلې خاورې خپلواکۍ سره د مینې جذبه، د غلامۍ د ژوند نه بیزاري او فطري ننګ، نو بلې خواته د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدای چې د دې هر څه تر شا د ملک کالو خان هوښیارتوب، د سمې او مناسبې پریکړې او د مشرۍ او سالارۍ به مثاله ځانګړی استعداد او د هغه ځیرکتیا هم یو لوی محرک و. او د مغولي سامراج دا دومره ستره ماتې او د پښتون قام دغه ستره بریا د دې هر څه نه بغیر ناشونې وه.
د مغولي تاریخ لیکونکو تر مخه د کالو خان او مغولو ترمنځ ټولې شاوخوا یو کم اتیا لوی وړې جګړې شوي دي، خو په یوه جګړه کې هم مغولو بشپړ بری نه دی ترلاسه کړی. د ملندري له لوی یو تاریخي جګړې نه وړاندې د مورې د تاریخي غره سره نږدې د زین خان کوکا لښکر له کالو خان سبزي ستره ماتې ورکړه. دا په غریزه سیمه کې د کالو خان سبزي لخوا مغولو ته لومړنۍ ماتې وه. پښتانه لازله کوهزاد دي. د پښتونخوا د غرونو د هرې درې راغي لوړې ژورې کاڼي او بوټي سره بلد دي، خو مغول د دې هسکو غرونو او څوکو سره نابلدو. د پښتنو دغه بلدتیا او د مغولو ناشنایي هر ځل په هر جنګ کې د پښتنو د ګټې او د مغولو د بیلات صوب ګرځېدلی دی. دویمه لویه جګړه د صوابۍ په هوار او سمه ځمکه شوې ده چې پکې مغولو ماتې او د کالو خان سبزي لښکر بری موندلی و. د دې ترڅنګ د صوابۍ د جګنات او د ملکند د قالدرې په مشهوره تاریخي جګړه کې هم کالو خان سبزي د پښتنو مشري کوله. ملک کالو خان نه یوازې د توري ډال او غشي لیندې خاوند و، بلکې هغه یو ډیر ښه منظم او ځیرک سیاسي مشر هم و. هغه په دې پوهه و چې د قامونو په ژوند کې تر ټولو مهم څیز اقتصاد دی. کله چې انسان موړ وي، هغه د خپل قام او خپل خاورې لپاره نه یوازې دا چې مثبت فکر کوي، بلکې د خاورې ولس په ګټه تمامیدونکي تخلیقي او ګټور کارونه هم کوي. خو که انسان وږی وي نو بیا نه خاورې ته ګوري، نه قام ته، نه دین په خوا او خاطر کې وي، او نه اخلاقی حدود په پام کې نیسي. د ملندري د ماتې د غچ اخیستو لپاره چې کله مغولو په سبزو او د هغې په ملاتړ کوونکو پښتنو قبایلو میداني سیمو ته تګ بند کړو، نو دوی د ډیرو کړاوونو سره مخ شول او د ژوند ژواک او ورځنۍ اړتیاو د مهمو څیزونو او خوراکي توکو قحط پرې راغلو. همدا لامل و چې ملک کالو خان د پښتنو د اقتصاد د ښه کولو او په اقتصادي توګه دوی په خپلو پښو د ودرولو لپاره په عملي توګه ګامونه پورته کړل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت هم د پښتنو اقتصاد تر ډیره حده په مالدارۍ او کرکیله تکیه کېده او یو څه لږو خلکو یې د سوداګرۍ له لارې ځان ته د رزق پیدا کولو هڅه کوله. او دغه کیسه لا تر دې دمه همداسې ده. ملک کالو خان په دغه لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړل. د کرکیلي د ځمکو د خړوبولو لپاره یو منظم نظام جوړ کړو. د اوبو د ذخیره کولو لپاره یې ډنډونه یا تالاونه جوړ کړل چې اثار یې اوس هم د صوابۍ او شاوخوا په ځینو ځایونو کې شته. 2 ډنډونه په حل کلي کې، یو په قاسم خیل کلي کې چې په کالو ډنډ یادېږي، او یو د پنجتار په جنوب کې د توتالۍ سره نږدې دی چې هغه هم په کالو خان ډنډ یادېږي. اوس هم شته. که څه هم دغه کار په لومړي ځل خان ګجو خان او وروسته بیا یو بل سبزي سالار مصري خان سالارزي هم کړی و، خو ملک کالو خان ورله ډیره وده ورکړه او په منظمه توګه یې مخ په وړاندې بوتلو. د سیندونو او خړونو په ډنډونو یا تالاونو کې د ذخیره شوو اوبو پټو ته د رسولو لپاره یې ویالې جوړې کړې. دغه کار په کرکیله ډیره ښه اغیزه وکړه او ډیرې ګټې راوړې. د دې ترڅنګ کالو خان سوداګرۍ له د ودې ورکولو دغه کار د یو باقاعده نظام نه د لاندې راوستلو لپاره په لومړي ځل د آزادې منډۍ یا د بازار عملی بیلګه وړاندې کړه. هغه د پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې آزاد بازارونه او منډۍ جوړې کړې. دغه کار که یو اړخ ته د سوداګرو او اخیستونکو ته اسانتیاوې پیدا کړې، نو بل خوا ته دغه کار په پښتون ولس کې د سوداګرۍ د پرمختګ او هغې دغه ګټور کار ته د هڅولو یوه شعوري هڅه هم وه، په کومه کې چې هغه تر ډیره حده بریالی شوی هم و. د هغه په نوم د پښتونخوا په صوابۍ کې یو کلی کالو ډیر هم شته. د خپل وخت دغه ستر پښتون جرنیل زیرک لارښود په پښتو او پښتون وطن او خپلواکۍ مین اتل، منتظم او مدبر سیاستدان او غیرتي پښتون سالار کله او څنګه مړ شو، په دغه اړه کوم دقیق او کره معلومات نشته. خو ځینې څېړنکاران وایي چې د ملندري په جنګ کې په آخري لمحو کې او یا د مغولو سره په بله کومه جګړه هغه شهید شو. خو د ملندري خبره ځکه ناسمه ده چې دغه جنګ نه وروسته داسې کوټلي شواهد شته چې کالو خان تر ډېرې مودې ژوندی و او د مغولو پر ضد په میدان کې و. د ځینو کمزورو تاریخي حوالو تر مخه هغه د 1590 میلادي کال شاوخوا مړ شو او د صوابۍ په کالو ډیر نومې ځای کې خاورو ته وسپارلی شو. په مزار یې اوس وداني هم جوړه شوه. ستره پښتنه اروا یې ښاده او په ګور یې نور شه.